په سلامونه او نیکو هیلو مارکلی کوم. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ به یاست. نن ورځ غواړم ستاسو سره د کارونو د ځنډولو په اړه باندې خبرې وکړم چې موږ ستاسې ولې خپل کارونه ځنډوو، ولې کارونه په خپل وخت باندې نشو شروع کوی، او کله چې موږ ستاسې کارونه ځنډوو موږ ستاسې له کوم مشکل سره مخامخ کیږو. په لنډه اصطلاح باندې ولې د نن کار موږ ستاسې سبا ته پرېږدو. نو نن راځم ستاسو سره د پروکراسټینیشن یا هم د کارونو د ځنډولو په اړه باندې خبرې وکړم. د کارونو ځنډول په دې معنا چې موږ ستاسې یو کار په خپل وخت باندې نه کوو او په دې باندې موږ ستاسې پوهیږو که چیرې دغه کار په خپل وخت ترسره نه کړو نو موږ ستاسې له مشکل سره مخامخ کیږو. خو که چیرې موږ ستاسې دغه کار په خپل وخت ترسره کړو نو موږ کولی شو چې له مشکل څخه ځان خلاص کړو. دې ته ویل کېږي پروکراسټینیشن یا هم د کارونو ځنډول. یعنی په دې معنا چې موږ هیڅکله نشو کولی خپل کار په خپل وخت ترسره کړو او همیشه خپل کارونه وروسته پرېږدو یا یې ځنډوو. موږ یې چې خیر اوس یې نه کوو وروسته به یې وکړم، خو وروسته بیا پاتې کېږي، بیا له ځان سره یې چې نه وروسته به یې وکړم. دې ته ویل کېږي پروکراسټینیشن یا هم د کارونو ځنډول. موږ ستاسې ولې کارونه ځنډوو؟ څو علتونه لري چې موږ ستاسې خپل کارونه ځنډوو او نشو کولی چې خپل کارونه په خپل وخت سره ترسره کړو. اول دغه ده چې موږ ستاسې له ناکامي څخه ویریږو. یعنی موږ ستاسې خپل کار په خپل وخت سره نه ترسره کوو. موږ داسې فکر کوو چې موږ آماده نه یو، نو زه کیدای شي که دا کار اوس شروع کړم زه به ناکام شم. نو اول علت یې دا ده چې موږ ستاسې له ناکامي څخه ویره لرو او نشو کولی چې خپل کار په خپل وخت سره ترسره کړو او موږ یې ځنډوو په دې تمه چې زه به آماده شم بیا به کار شروع کړم. نو اوله خبره دا ده چې موږ ستاسې خپل کارونه ځنډوو چې موږ ستاسې همیشه له ناکامي څخه ویریږو او د نن کار سبا ته پرېږدو. دویمه خبره دا ده چې موږ ستاسې مخکې بحث پرې کړی و، پرفیکشنیزم یا هم کمالګرایي ده. موږ ستاسې خپل کارونه په دې خاطر باندې ځنډوو چې موږ داسې فکر کوو چې موږ نه یو آماده. کله چې زه ځان آماده کړم بیا به دا کار شروع کړم. نه همیشه په دغې تمه باندې چې زه اوس نه یم آماده، کله چې آماده شم بیا به زه کار شروع کړم چې دغه شیبه هېڅکله راتلونکې نه ده چې ته په مکمل ډول سره آماده یې او ستا په کار کې هېڅ تېروتنه نه وي. نو دویمه خبره دا چې موږ ستاسې خپل کارونه ځنډوو. موږ داسې فکر کوو چې کله آماده شم، یعنی زه مکمل ډول آماده شم د خپل کار بې له کومې تېروتنې ترسره کوی شم بیا به زه خپل کار شروع کړم. نو دوه مشکل دا ده چې موږ ستاسې خپل کارونه ځنډوو د پرفیکشنیزم یا هم د کمالګرایي له وجې څخه موږ ستاسې خپل کارونه ځنډوو. درېیمه خبره دا ده نو موټیویشن. موږ ستاسې انګېزه نه لرو. یعنی کوم کار ته چې نیت یا کوم کار غواړو چې ترسره کړو هغو ته هېڅ انګېزه نه لرو. نو په دې تمه باندې موږ ستاسې هغه کار پرېږدو چې یو وارې له ما سره انګېزه پیدا شي زه به بیا شروع وکړم. خو ځینې وخت بیخي له موږ ستاسې سره انګېزه نه پیدا کېږي او زموږ ستاسې کارونه چې دي همیشه ځنډېږي. نو بل عامل یې دا ده چې موږ ستاسې د کوم کار چې موږ ستاسې په پلان کې لرو یا کوم پلان غواړو چې تطبیق یې کړو د هغو لپاره هېڅ انګېزه نه لرو. نو په دې خاطر باندې موږ هغه همیشه ځنډوو. یا چې اوس نه کله چې له ما سره انګېزه پیدا شوه، کله چې زه دغه احساس وکړم چې دا کار ترسره کړم نو بیا به زه دا کار شروع کړم چې دغه شیبه تر ډېره حده پورې راتلونکې نه ده. نو بل عامل یې دا ده چې موږ ستاسې انګېزه نه لرو. بله خبره دا ده چې اکثره وخت په موږ ستاسې باندې کارونه ډېر وي. یعنی موږ ستاسې څو پلانونه لرو، څو کارونه غواړو چې ترسره کړو نو موږ ستاسې ګډوډ کېږو، په موږ باندې بوج زیاتېږي. نو بیا کارونه ځنډوو. یا چې خیر دا کار اوس نه کوم، اوس به بل کار ترسره کړم، بیا یو کار ځنډوو. نو دغسې په دغو تمه کې له موږ ستاسې چې مهم کارونه پاتې شوي همیشه موږ ستاسې له ځنډ سره مخامخ یو او خپل کارونه په وخت سره نشو کوی. نو په دې خاطر باندې اکثره وخت موږ ستاسې له ډېرو کارونو وجې یا هم چې په موږ ستاسې باندې ډېر بوج او کوم پلانونه هم چې دي هغه صحیح نشو مدیریت کوی. نو په دې خاطر باندې هغه موږ ستاسې اکثره وخت ځنډوو. بله خبره دا ده چې موږ ستاسې انسټنټ ګریټیفیکیشن په دې معنا چې موږ ستاسې هغه ژر کومه جایزه چې ده یا ژر نتیجې چې ده په هغو باندې اخته یو. موږ داسې فکر کوو چې دا کار زه ترسره کړم باید نتیجه یې زر ووینم. نو که چیرې زه نتیجه نه وینم نو بیا زه دا کار ځنډوم. نو په دې خاطر باندې ځینې کارونه
چې هغه مهم دی او موږ باید هغه ترسره کړو، هغه ځنډوو په دې خاطر چې هغه موږ ستاسو ته هغه نتیجه چې ده کېدای شي ژر نه کړي را، خو هغه کارونه چې مهم نه دي او زموږ ستاسو وخت ضایع کوي هغه ترسره کوو. مثلا د ټولنیزو رسنیو استفاده کول، ځکه کله چې موږ ستاسو ټولنیزو رسنیو استفاده کوو یا له هغو چې هغه ګورو نو هغه کومه نتیجه چې ده هغه موږ ژر ترلاسه کوو. یعنې کله چې د مثال په ډول سره موږ ستاسو د خستګي احساس کوو نو سوشل میډیا چې راواخو نو زموږ ستاسو مغز چې ده مستقیما ډاپامین تولیدوي او موږ ستاسو د خوشحالي احساس کوو. نو په دې خاطر باندې هغه مهم کارونه را چې پاته وي هغه ځنډوو او هغه کارونه چې موږ ستاسو د هغو نتیجه زر لیدلی سو، د هغو هغه خوند زر لیدلی سو، هغه ترسره کوو. نو دغه هغه عواملو چې موږ ستاسو اکثره نسو کوی چې خپل کار په خپل وخت سره ترسره کړو او زموږ ستاسو کارونه ځنډېږي، له نن څخه سبا ته پاته کېږي، له سبا څخه بله ورځ ته پاته کېږي او هېڅکله شروع نسو کوی. نو اوس راځم دې ته چې کله موږ ستاسو خپل کارونه ځنډوو د دغو اغېزې څه دي، تاثیرات څه دي. کله چې موږ ستاسو خپل کار ځنډوو موږ ستاسو له سټرس او انګزایټي سره مخامخ کېږو، موږ ستاسو د تشویش احساس کوو. یعنې په دې معنا کله چې د ما پلان وي چې زه دا کار به ماسپښین ته ترسره کړم، مثلا زه به ماسپښین ته مطالعه وکړم، خو کله چې ماسپښین راورسېدو زه مطالعه نه کوم په دې تمه چې زه مازدیګر ته به یې ترسره کړم، خو چې مازدیګر بیا راورسېدو بیا هم زه مطالعه نه کوم، سبا ورځې ته پرېږدم. نو په دغو ډول باندې له موږ سره د تشویش احساس پیدا کېږي چې زه ولې دا خپل کار په خپل وخت نسم ترسره کوی. نو یو لامل یې دا ده چې موږ ستاسو ته تشویش پیدا کېږي، موږ ستاسو ته مشکل پیدا کېږي او موږ نسو کوی چې خپل کار په خپل وخت ترسره کړو. بله خبره دا ده چې موږ ستاسو اکثره چانسونه چې دي یا اکثره موقعګانې چې دي هغه له لاسه ورکوو. یعنې په دې معنا د مثال په ډول سره یو نفر د یوه جمعه وروسته امتحان لري، خو دی په دې تمه چې مطالعه وکړي نن سبا نن سبا نن سبا دغه یوه جمعه به تېرېږي، کله چې امتحان راورسېد دی په امتحان کې ناکامیږي، نو هغه چانس چې ده درلود چې دی په امتحان کې کامیاب شي ښې نمبر یې واخلي هغه له لاسه ورکوي. یعنې کله چې موږ ستاسو خپل کارونه په خپل وخت نه ترسره کوو نو دغه په دې معنا چې موږ ستاسو هغه کوم چانسونه چې دي کومې موقعګانې چې دي هغه له لاسه ورکوو. نو بله اغېزه یې دا ده، بل مشکل یې دا ده چې که چیرې موږ ستاسو خپل کارونه په خپل وخت نه کړو ترسره نو موږ ستاسو به اکثره اپورچونیټیانې یا هم اکثره موقعګانې له لاسه ورکړي. بل اغېز د پروکراسټینیشن یا هم د کارونو ځنډولو دا ده چې زموږ ستاسو په ځان باندې باور کمیږي. یعنې په دې معنا کومې وعدې چې موږ ستاسو له ځان سره کوو چې زه به دا کار په دغه وخت ترسره کړم، خو کله چې هغه وخت راورسېږي هغه کار نه ترسره کوو بل وخت ته یې پرېږدو، نو دا د دغه نتیجه کېږي چې موږ ستاسو په ځان باندې اعتبار کم کړو، په ځان باندې اعتماد کم سي او بیا هیڅکله نسو کوی چې یو سټارټ واخلو یو شروع وکړو نو همیشه ځان ملامتوو چې زه ولې دا خپل کار په خپل وخت نسم ترسره کوی. نو که چیرې موږ ستاسو کارونه ځنډوو او په خپل وخت یې نه ترسره کوو نو زموږ ستاسو په ځان اعتماد چې ده هغه به بیخي کم سي، ځکه کومې وعدې چې موږ ستاسو له ځان سره کوو که چیرې موږ ستاسو په هغو وعدو باندې وفا ونه کړو نو دا په دې معنا چې موږ ستاسو خپل ځان ته دروغ ویایو نو بیا دغه د ملامتي سبب کېږي او زموږ ستاسو په ځان باندې اعتبار کمیږي. بل اغېزه یې دا ده د پروکراسټینیشن یا هم د کارونو د ځنډولو چې کوم کار موږ ترسره کوو یا کومه وظیفه چې موږ ستاسو ترسره کوو یا مثلا درس وایو پوهنتون یایو نو هغه زموږ ستاسو کومې کړنې چې دي کوم اجرات هم چې دي هغه به ډېر خراب وي. یعنې درس به نسو زده کوئ، هغه کومه کارخانګي چې راکړې هغه به په وخت سره نسو تسلیموئ، نو دا د دې لامل کېږي چې زموږ ستاسو هغه کار چې ده هغه به ډېر خراب وي، ځکه موږ خپل کارونه په خپل وخت نه دي ترسره کړي نو دغه د دې لامل کېږي چې زموږ ستاسو هغه اجرات بیخي خراب وي. نو دغه هغه اغېزې وي چې د کارونو ځنډولو په نتیجه کې په موږ باندې راځي. نو اوس راځو دې ته چې دغه پروکراسټینیشن څه رقم واقع کېږي یا د دغه سایکل یا دوران چې ده. اول کله چې موږ ستاسو ته یو کار پیدا سي یو غواړو چې یو کار ترسره کړو نو هغه په پلان کې نسو چې دغه به
زه ترسره کوم، خو په هغه وخت باندې هغه کار نه ترسره کوو، هغه ځنډوو. کله هم چې وځنډاوو نو بیا یو څه موږ ستاسې د ارامي احساس کوو، داسې فکر کوو چې زه خیر اوس خو دا کار نه کوي، اوس ځان راحته کړه، وروسته به یې وکړې. نو کم وخت د ارامي احساس کوو چې زه وروسته به یې وکړې، خو کله چې هغه وخت راورسېږي بیا هغه کار نه ترسره کوو نو موږ ستاسې بیا له سټرس یا له تشویش سره مخامخ کیږو. نو دغسې ده دغسې دوران کوي. یو کار موږ ستاسې مخته راځي، غواړو چې هغه ترسره کړو خو هغه په خپل وخت نه ترسره کوو، پرېږدو یا یې ځنډوو. بیا موږ ستاسې یو څه د راحتي احساس کوو، خو کله چې بیا هغه وخت راورسېږي موږ بیا هغه کار نه کوو، چې په نتیجه کې موږ ستاسې بیا له تشویش سره مخامخ کیږو. یعنې داسې ده دغسې جریان کوي. اوس راځو دې ته چې دغه د پروکراسټینیشن یا هم د کارونو د ځنډولو حل لاره چې د څه رقم کولی شو چې خپل کارونه په خپل وخت سره ترسره کړو او وی نه ځنډوو. دلته یو څو حل لارې دي چې زه به یې ستاسو وښیم. اول دا ده چې موږ ستاسې باید سټارټ کوچنی واخلو، یعنې شروع چې ده له کوچني شي پیل کړو. په دې معنا باندې ده د مثال په ډول سره که چیرې یو څوک غواړي یو کتاب مطالعه کړي او دی وایي چې زه نن به یې مطالعه کړمه، سبا به یې مطالعه کړمه، نو دغسې ده کېدای شي یو کتاب ډېر غټ او دی دغومره وخت پیدا نه کړي، نو دی چې ده کارونه ځنډوي له نن څخه سبا ته، له سبا څخه بله وروسته. خو که چیرې دغه کار چې ده په کوچنیو برخو باندې وویشي، مثلا له ځان سره ووایي چې نن به 10 صفحې مطالعه کړمه، سبا به بیا 10 صفحې مطالعه کړمه، نو دی بیا کولی شي چې شروع واخلي. یعنې که چیرې دی له کوچني شي شروع وکړي نو کارونه یې نه ځنډېږي او کېدای شي کارونه په خپل وخت تر سره شي. خو که چیرې دی شروع یې غټه کړې نو بیا دی همیشه خپل کار ځنډوي او دی نشي کولی چې هغه کار په سم ډول سره ترسره کړي. ناوله خبره دا ده چې موږ ستاسې باید له کوچني شي شروع وکړو. دومه خبره دا ده چې موږ ستاسې هغه کوم ټاسک چې راکړل شوی ده یا کومه وظیفه چې راکړل شوې ده هغه باید په کوچنیو بخشو باندې وویشو. یعنې دا په کوچنیو بخشو باندې وویشو او هغه کار چې موږ ستاسې ترسره کوی شو هغه اوس ترسره کړو او دغسې څوکه څوکه شروع وکړو او مخته ولاړ شو. بله خبره دا ده کله چې موږ ستاسې یو کار غواړو چې شروع کړو او وی نه ځنډوو، هغه کوم ډسټرکشن یا هم کوم مزاحمتونه چې دي هغه باید له منځه یوسو. مثلا که چیرې یو څوک غواړي مطالعه شروع کړي نو هغه مزاحمتونه چې دي هغه باید اول دی له منځه یوسي. مثلا سوشل میډیا سو، انټرنیټ سو، موبایل سو، دا باید له ځانه لرې کړي، له هغه وروسته شروع وکړي. خو که چیرې دغه مزاحمتونه هم وي او دی غواړي مطالعه وکړي نو دی کېدای شي په مثلا په سوشل میډیا کې مصروفه شي یا په بل کار باندې مصروفه شي، هغه مهم کار تیر پاته شي. نو د دې په خاطر باندې چې یو کار په خپل وخت ترسره کړو، هغه ډسټرکشن یا هم مزاحمتونه چې دي هغه باید له منځه یوسو، په کار باندې فورا شروع وکړو. بله خبره دا ده چې مثلا د دې په ځای باندې چې موږ ستاسې موټیویشن یا هم انګیزې ته په تمه سو، باید موږ ستاسې اقدام وکړو، ځکه انګیزه چې ده اکثره وخت نه وي، خو که چیرې اقدام وکړو، شروع وکړو، بیا هغه کار راته اسانه کېږي او موږ ستاسې مخته تللی سو. بل دا خبره ده که چیرې موږ ستاسې په دې تمه باندې یو چې وضعیت مکمل صحیح شي، یو کار زه په مکمل ډول سره سم ترسره کړمه، یعنې هغه د کمالګرایي مشکل یې راکړي، نو بیا موږ ستاسې د یو کار ترسره کول تر دې ښه ده چې موږ ستاسې هغه پرېږدو او په دې تمه چې هغه به په مکمل ډول سره سم ترسره کړو. یعنې په دې معنا چې موږ ستاسې باید هغه کار ترسره کړو، که څه هم نیمګړتیاوې به ولري، خو که چیرې ترسره کړو هغه له دې چې ښه ده چې موږ ستاسې په دې تمه سو چې دا کار زه مکمل آماده سمه، په دو کې باید هېڅ تېروتنه نه وي او دا کار ځنډوو. نو په دغه ډول سره موږ ستاسې کولی شو چې دغه د پروکراسټینیشن یا هم د کارونو د ځنډولو څخه مخنیوی وکړو. په اخر کې کله چې موږ ستاسې د پروکراسټینیشن یا هم د کارونو د ځنډولو په اړه باندې خبره کوو، دغه د ټایم منیجمنت یا هم د وخت د مدیریت مشکل نه ده، بلکې دغه د احساساتو د مدیریت مشکل ده. یعنې په دې معنا چې کله موږ ستاسې کارونه ځنډوو، دا په دې معنا نه چې موږ ستاسې وخت نشو مدیریت کوی یا هم موږ ستاسې تنبل یو، نه، دا په دې معنا چې موږ ستاسې خپل احساسات نشو مدیریت کوی، چې د دغو په نتیجه کې موږ ستاسې همیشه خپل
کارونه ځنډوو.